Hello guys, today you click on this video just because you want to learn about parts of noun through Pashto language. So of course, after watching this video, you will be able to know better about parts of noun. ګرانو غوتونکو نن په دې ویډیو باندې تاسو صرف او صرف د دې لپاره کلیک وکړو چې تاسو د parts of noun په پښتو کې زده کړئ. نو او بالکل د دې ویډیو کتل او تاسو په parts of noun باندې پوهیدل. ان شاء الله د دې ویډیو د کتل نه پس تاسو د parts of noun په باره کې 0% کنفیوژن هم پاتې نشي. یعنی تاسو په 100% پوه شئ. کوم چې د یو ټیسټ لپاره د یو ایگزام لپاره ډیر زیات امپورټنت دی، ډیر زیات اهمیت لري، ډیر زیاته پوښتنه کیږي په یو ټیسټ کې، په یو ایگزام کې د ایم سی کیوز په تھرو باندې، د ایم سی کیوز په ذریعہ باندې. خو نه یوازې تاسو به زده نه کوئ، تاسو بالکل د دې قابل شئ چې تاسو په سوسایټي کې خپل همزولي، خپل کلاسمیټس، خپل هم عمر ډیر په اسانه باندې او په یو ښکلې طریقه باندې پوه کړئ. So that's why today's video is really important for you. Now I don't want to waste your time more. Just let's kick off the lesson. ګرانو کتونکو اوس راځئ چې parts of noun هم زده کړو چې parts of noun داسې څیز او مونږ یې د څه دپاره زده کوو، مونږ یې ولې زده کوو او بیا یې کوم ځای کې استعمالوو. نو بالکل د دې دپاره مونږ ته د parts of noun ضرورت دی. parts of noun اولنی concrete noun دی. concrete noun definition، concrete noun تعریف داسې دی physical things that you can touch is called concrete noun. د په پښتو کې څه مطلب دی؟ پښتو کې مطلب دا دی هغه څیزونه چې هغه وجود لري او مونږ یې بالکل ټچ کولی شو، د هغې څه مونږ لاس لګولی شو. نو دغه نومونو ته، دغه ناونز ته concrete noun وایي. فار ایگزامپل بریک، بریک ویلی کېږي خښتې ته. بالکل خښته یو concrete noun دی ځکه چې دا وجود هم لري، مونږ ورسره لاس هم ټچ کولی شو، مونږ یې ټچ کولی هم شو. نو په دې وجه خښته بریک یو concrete noun دی. وال WAL وال، وال ویلی کېږي دیوال ته. نو بالکل دیوال سره هم مونږ لاس ټچ کولی شو او دیوال فزیکل وجود لري. نو په دغه وجه دیوال هم یو concrete noun دی. موبایل، بکټ وغیره وغیره. نو که چېرته څوک درنه تپوس وکړي چې concrete noun څه ته وایي، نو بس صرف دومره ورته وایه هغه څیزونه چې وجود لري او مونږ یې ټچ کولی شو. نو دغه نومونو ته، دغه ناونز ته ویلی کېږي concrete noun. په دویم نمبر دی abstract noun. abstract noun څه ته وایي؟ abstract noun د زده کولو لپاره د abstract noun تعریف داسې دی things that we cannot touch is called abstract noun. څه مطلب دی په پښتو کې؟ هغه څیزونه، هغه نومونه چې مونږ یې نشو ټچ کولی، صرف مونږ یې محسوسولی شو خو مونږ یې ټچ کولی نه شو. نو دغه نومونو ته، دغه ناونز ته abstract noun وایي. فار ایگزامپل happiness خوشحالي، مونږ هم خوشحاله کېږو، تاسو هم خوشحاله کېږئ، خلک هم خوشحاله کېږي. خو چېرته خوشحالي مونږ په دې خپلو سترګو کتلې نه ده، خوشحالي مونږ ټچ کړې نه ده. نو happiness هم یو abstract noun دی. دغسې love LOVE love، مینه، مینه مونږ تاسو کوو، پلار مور سره کوو، د خویندو ورونو سره کوو، رشته دارانو سره کوو، خو مینه تر اوسه پورې مونږ ټچ کړې نه ده، مینه تر اوسه پورې مونږ لیدلې نه ده. نو په دغه وجه مینه هم یو abstract noun دی. truth رښتیا، رښتیا هم یو abstract noun دی ځکه چې رښتیا تر اوسه پورې مونږ ټچ کړي نه دي، تر اوسه پورې مونږ لیدلي نه دي. نو truth یو abstract noun دی. خلاصه که چېرته څوک درنه تپوس وکړي چې concrete noun څه ته وایي، نو بس دومره ورته وایه هغه څیزونه چې هغه فزیکل وجود لري او مونږ یې ټچ کولی شو، نو هغې ته ویلی کېږي concrete noun. خو که بیا درنه چېرته څوک تپوس وکړي چې abstract noun څه ته وایي، نو بس abstract noun هغه نومونو ته ویلی کېږي چې هغه فزیکل وجود نه لري او مونږ یې ټچ کولی نه شو، لکه څنګه چې وړاندې تاسو زده کړه. ګرانو کتونکو اوس راځئ چې په دریم نمبر باندې زده کړو countable noun. countable noun څه ته وایي؟ د countable noun definition داسې دی the nouns which we can count. هغه نومونه، هغه nouns چې هغه مونږه کاونټ کولی شو، هغه مونږه اشمارولی شو، نو دغه نومونو ته، دغه nouns ته countable noun وایي. فار ایگزامپل بوک، کتابونه، کتابونه بالکل مونږه شمیرلی شو. که چېرته تاسو څوک د کتابونو یو کمرې ته بوځي او تاسو ته ووایي چې دا
شمار که نو بالکل تاسو هغه شمارولای شئ. بوکس دا یو کاونټیبل ناون دی. پینونه که چېرته تاسو ته څوک ډېر شی پینونه راواخلي او تاسو ته ووایي چې دا شمار که نو بالکل تاسو هغه شمارولی شئ. چیرز کرسیانې که چېرته څوک تاسو د کرسیانو کمرې ته بوځي په سکول کې او تاسو ته ووایي چې دا کرسیانې شمار که نو بالکل تاسو هغه شمارولی شئ. بکټ ویلی کېږي بالټي ته. که چېرته څوک درته بلها بالټي راوالي چې شا به دا شمار که ماته نو بالکل تاسو بالټي شمارولی شئ. په لنډو الفاظو کې کاونټیبل ناون هغه نومونو ته وایي چې هغه مونږه شمارولی شو. د دې سره سره uncountable noun the nouns which we cannot count هغه نومونه چې هغه مونږه شمارولی نه شو. کاونټیبل ناون کې خو مونږ وویل چې هغه نومونه چې مونږ شمارولی شو خو په uncountable ناون کې اوس مونږ وایو هغه نومونه چې هغه مونږ نشو شمارولی. فار ایگزامپل هغه سالټ شو. سالټ ویلی کېږي مالګې ته. که چېرته څوک دله د مالګې یو بانډل راوالي او تا ته ووایي چې دا مالګه ماته زر زر شمار که نو بالکل تاسو مالګه نشئ شمارولی. نو په دې وجه سالټ یو uncountable ناون دی. آیل که چېرته څوک درته تیل راوالي یو بوتل تیل دله راوړي چې دا تیل ماته شا بله شمار که نو بالکل تاسو تیل هم نشئ شمارولی. نو آیل هم یو uncountable ناون دی. دغسې شوګر چینی هنی شات واټر اوبه وغیره وغیره یعنی هغه څیزونه چې مونږ یې نشو شمارولی هغې ته uncountable ناون وایي. خلاصه که چېرته څوک درنه تپوس وکړي چې کاونټیبل ناون څه ته وایي نو بس ورته وایه هغه نومونه چې مونږ یې شمارولی شو لکه کتابونه شو کرسیانې شوې وغیره وغیره. خو که بیا ووایي چې uncountable ناون څه ته وایي نو بس uncountable ناون هغه نومونو ته وایي چې هغه مونږه نشو شمارولی. زه امید لرم چې تاسو به په concrete noun, abstract noun, countable noun او uncountable noun په دې څلورو واڼو باندې ښه په ډیټیل سره ښه په تفصیل سره پوه شوي. ګرانو کتونکو اوس راځئ چې نور هم parts of noun زده کړو. ګرانو کتونکو اوس راځئ چې په 5 نمبر باندې common noun زده کړو. کومه چې ډېر زیات اهم دی کومه چې ډېر زیات امپورټنټ دی. زیات خلک د common noun او د proper noun ښودنه غلطه کوي. هغې اوس په عجیبه انداز سره common noun او proper noun ښیي. خو انشاءالله نن د دې درس د کتلو نه پس د دې کلیپ د کتلو نه پس تاسو به common noun او په proper noun باندې 100% پوه شئ. یوازې تاسو نه تاسو به د دې قابل شئ چې تاسو پې نور خلک هم ډېر په اسانه باندې پوه کوي په common noun او په proper noun باندې. common noun definition داسې دی name given in common to people, place or anything is called common noun. په آسانو الفاظو کې په ساده الفاظو کې د common noun definition په پښتو کې داسې دی هغه نومونه هغه مونږ د یو عام خلقو دپاره د عام ځګونو دپاره او د عامو څیزونو دپاره استعمالوو نو دغې ته ویلی کېږي common noun. بل پیژندګلوی دا دی common noun به هغه نومونه وي چې مونږ د هغې په مدد سره د یو خاص د یو سپیسیفیک شخصیت یو سپیسیفیک پرسنالټي د یو سپیسیفیک د یو خاص چا پیژندګلو نشو کولی. انشاءالله به داسې طریقه سره د common noun او proper noun ښیم چې بالکل ستاسو به 1% کنفیوژن پاتې نشي. فار ایگزامپل د common noun تاسو ته چې څنګه ما وویل common noun هغه نومونه دي چې مونږ په هغې باندې د یو سپیسیفیک د یو خاص شخصیت د یو خاص سیز پیژندګلو نشو کولی نو هغې ته ویلی کېږي common noun. لکه فار ایگزامپل سکول نو سکول دلته یو common noun دی ځکه چې کومه سکول های سکول میډل سکول پرایمري سکول سیکنډري سکول او په کوم ځای کې بیا دغه سکول نو سکول زموږ سره یو common noun ځکه چې سکولونه خو ډېر شی دي بلها سکولونه دي دنیا د سکولونو نه ډکه ده نو بالکل سکول یو common noun دی ځکه چې موږ ته د سکول نه پته نه لګېږي چې کومه سکول نو په دې وجه سکول یو common noun دی. مین سړی کومه سړی خو دلته هم دی بل ځای کې هم دی بل ځای کې هم دی دا دنیا د سړو نه ډکه ده. موږ ته د دې نوم نه د مین نه پته نه لګېږي چې دلته کم سړي ته اشاره ده نو په دې وجه مین یو common noun دی. ګرل جینۍ خو موږ ته دلته پته نه لګي چې کومه جینۍ یعنې موږ دلته د ګرل نه د آیډیا نشو اخیستی دا اندازه نشو اخیستی چې دلته کومه جینۍ یاده کړله نو په دې وجه ګرل یو common noun دی. بوای هلک کوم هلک
دلته ملکان دي، بل ځای کې ملکان دي، بل ځای کې ملکان دي، موږ ته د دې نه پته نه لګېږي چې دا کوم ملکیه دی. نو په دې وجه boy هم یو کامن ناون دی. زه امید لرم چې په کامن ناون باندې به تاسو پوه شوي یئ. اوس راځئ چې پراپر ناون هم زده کړو. د پراپر ناون ډیفینیشن داسې دی: name of a particular person, place or thing is called proper noun. ډیفینیشن یې داسې لیکلی دی چې نوم د یو particular person, place or anything، یعنی د یو خاص سړي نوم، د یو خاص ځای نوم یا هر ځای چې وي خو چې هغه خاص وي، نو دغې ته ویلی کېږي پراپر ناون. په یاد ساتئ دلته زما سره یو ناون دی علي. بالکل علي زما سره یو پراپر ناون دی، ځکه دلته ما نوم واخیست د علي. زه د علي په باره کې خبره کوم، نو علي یو پراپر ناون دی. خلک د پراپر ناون اگزامپلز داسې ورکوي. علامه محمد اقبال. علامه محمد اقبال بېشکه یو پراپر ناون دی، خو که دلته زه ستاسو خبره وکړم، ستاسو د نیم په باره کې خبره وکړم، نو تاسو به وایئ چې زه خو پراپر نه یم، زه خو خاص نه یم. خو نه، تاسو ته ما د کامن ناون او د پراپر ناون ډیفینیشن څه داسې وکړو. کامن ناون هغه نومونو ته تاسو ته ما وویل چې ویله کېږي چې په هغې باندې مونږ د یو پرسنالټي، د یو شخصیت پیژانګلو نشو کولی. صرف دا پیژنو چې دا نر دی، دا ښځه ده، دا سیز دی، نور دا پته راته نه لګېږي چې دا خاص دقه کس دی، دا خاص دقه سیز دی. او پراپر ناون هغه نومونو ته ویله کېږي چې بېشکه مونږ د هغه نوم په ذریعه، د هغه سیس په ذریعه باندې هغه پرسنالټي، د هغه شخصیت، د هغه ځای پیژانګلو کولی شو. مونږ یې ډایرکټ پوینټ کولی شو چې او هغه یادوي، ټیک ده ټیک ده بس. نو پراپر ناون هغه نومونو ته ویله کېږي چې مونږ د یو سیز، د یو پرسنالټي ډایرکټ پیژانګلو کولی شو، چې بالکل صحیح ده. قائد اعظم، ویرات کوهلی، ایبی ډیویلیر، جیسن رای وغیره وغیره. خلک وایي چې دا پراپر ناون دی. بالکل دا پراپر ناون دی. خو که چېرته تاسو ته ما وویل، که چېرته تاسو خپله خبره کوئ د خپل ځان په باره کې، نو تاسو هم پراپر ناون یې، ځکه چې ستاسو د نوم په ذریعه باندې ستاسو پیژانګلو کېږي، نو په دغه وجه تاسو پراپر ناون یئ. ګرانو کتونکو، که په کامن ناون او په پراپر ناون کې تاسو بیا نور هم کنفیوز یئ، اوس پې هم نه یې رسېدلی، نو زه تاسو له یو مشوره درکول غواړم. بالکل تاسو به کتابونه کتلی شئ. د کتابونو په ریډینګ به لږ ډېر پوهېږئ. د انګلیش کومه بوکس چې دي، تاسو به په هغې باندې لږ ډېر پوهېږئ. هغه به تاسو راواړوئ، هسې به پې نظر ګرځوئ راګرځوئ، نو تاسو ته به په هغې کې نومونه میلاو شي. د ځګونو نومونه به درته میلاو شي، د خلکو نومونه به درته میلاو شي. نو بالکل کومه نوم چې پراپر وي، د هغې اولنی ټکی به د غټو خروبونه شروع شوی وي. یعنې که هغه چېرته علي وي، نو ای به غټ لیکلی شوی وي، ALI علي، ای به غټ لیکلی شوی وي. که هغه چېرته پېښور وي، پېښور به پی به غټ لیکلی شوی وي. دغسې که هر یو نوم وي، خو د هغه اولنی ټکی د هغې غټ لیکلی شوی وي. نو بالکل کله چې تاسو په یو کتاب کې، په یو اخبار کې، په یو ایسې کې، په موبایل په یو میسج کې یو ټکی، یو ناون ووینئ، یو نوم ووینئ، او د هغې اولنی ټکی، اولنی الفابیټ، اولنی لیټر د هغې د غټو خروبونو شروع شوی وي، نو بالکل دغه نوم، دغه ناون پراپر ناون دی. زه امید لرم چې اوس به پې تاسو پوه شوي یئ، او که نه یې پوه شوي، نو بیا لاړ شئ په کتابونو کې پریکټس وکئ، په کتابونو کې لږ په پراپر ناون او په کامن ناون باندې نظر واچوئ. په اووم نمبر باندې زده کوو کلیکټیو ناون. کلیکټیو ناون څه ته وایي؟ کلیکټیو ناون ډیفینیشن داسې دی: اٹ ډینوټس ا ګروپ آف انډیویجول. څه مطلب دی؟ د یو ګروپ نوم ته ویلی کېږي. د ډیفینیشن مطلب داسې دی چې کلیکټیو ناون هغه نومونو ته ویلی کېږي چې یو ګروپ وي او هغه زموږ سره په یو نوم باندې ښودلی کېږي. هغه مونږ په یو نوم باندې ستایو، د هغې مونږ خبره په یو نوم باندې کوو. لکه فار ایگزامپل هرډ ویلی کېږي رمې ته. د چیلو ګډو چې کومه رمه وي، نو دغه رمې ته ویلی کېږي هرډ. نو بالکل په دې رمه کې خو بلها، چیلنګي، ګډې، بیزې وغیره وغیره راغونډ شوي وي. نو مونږ خو دلته بیا د یو چیلي، یو بیزې نوم نه یادو، مونږ وایو رمه ده. نو دا رمه، نو رمې ته ویلی کېږي هرډ، او هرډ یو کلیکټیو ناون دی، ځکه چې ډېر څیزونه دي
ډیر چې لنګي دي او موږ سره په یو نوم باندې ښودلی کېږي، موږ سره په یو نوم باندې یادېږي. کراود ویلی کېږي رش ته. چېرته چې بلها انسانان راجمع شي، خلک راجمع شي او دغو ته نو دغه ګڼې ته دغه رش ته ویلی کېږي کراود هم یو کلیکټیو ناون دی. فلاک ویلی کېږي سیل ته. د پرندو چې کله غټ سیل وي نو دغه سیل ته ویلی کېږي فلاک، او فلاک هم یو کلیکټیو ناون دی، ځکه چې د پرندو په سیل کې خو بلها پرندې وي، بلها مرغۍ وي، نو موږ خو یو پرنده نه یادو، موږ وایو سیل روان دی، نو سیل ته ویلی کېږي فلاک، او فلاک هم یو کلیکټیو ناون دی. آرمی کې ډېر شی فوجیان راجمع شوي وي او دغه ډېر شی فوجیانو ته موږ نوم ورکړی وي آرمی، نو آرمی هم یو کلیکټیو ناون دی. دا زه امید لرم چې تاسو به په کلیکټیو ناون باندې پوه شوي یئ، او انشاءالله د دې سره به د کلیکټیو ناون چې کومه اوکیبلري ده هغه به تاسو ته موږ هم درکو، په هغې به هم یو ویډیو جوړو او هغه به موږ اپلوډ کوو. اوس راځئ چې کمپاوند ناون هم زده کړو چې کمپاوند ناون څه ته وایي. د کمپاوند ناون ډیفینیشن داسې دی: a noun made with 2 or more words is called compound noun. څه مطلب دی د ډیفینیشن؟ مطلب دا دی په پښتو کې یو نوم، یو ناون کومه چې جوړ شوی وي یا کومه چې جوړیږي د دوو الفاظو نه یا د دوو نه هم د زیاتو لفظونو، نو دې ته ویلی کېږي کمپاوند ناون. فار ایگزامپل باتروم، بات جدا لفظ دی، روم جدا لفظ دی، دا دواړه رایوځای شوي دي او باتروم ته جوړ شوی دی. باتروم ویلی کېږي چېرته چې څوک لامبي، بات ویلی کېږي لامبلو ته، روم ویلی کېږي کمرې ته. فوټبال، فوټ جدا لفظ دی، بال جدا لفظ دی، دا دواړه رایوځای شوي دي، یو لفظ دی جوړ شوی دی فوټبال. فوټ خپې ته وایي، بال ته وایي، او دا ویلی کېږي فوټبال ته. فوټبال زموږ سره هم یو کمپاوند ناون دی. بس سټاپ، چېرته چې بسونه ودرېږي هغې ته ویلی کېږي بس سټاپ. بس جدا لفظ دی، بس ته ویلی کېږي، او سټاپ جدا لفظ دی، چېرته چې بسونه ودرېږي د دې نه یو لفظ جوړ شوی دی بس سټاپ، او دا هم یو کمپاوند ناون دی. زه امید لرم چې تاسو به په کمپاوند ناون باندې پوه شوي یئ. Thank you so much. Thank you.